وای خدایا زما د کوره بس ازیږي سو یا ګورګورې نو ما دشمني براله وګوري دا خیرې چاته کې یا لوري چاته کومه خیرې نه کوم خوله مې غواړي هغه تلې پلار کړه اوس بیا قام قبیل ټول لازم من که به ناست دي بس که خواخې دا د چټ ټیپګي په شان خوله دې وینه دا تېره ویرونه دلته مه کوه ویرونه نه کومه ویم که لږه خو د سړي لور وې که نه ښه وخت به دې ورته تېرولی لکه د خور په رنګ ما ورسره ښه وخت تېر کړی دی خو هغه زوی ته دې چرګ خوړلی و دا ځکه لوبه ګرمه شوه زما زوی ته ګوته مه نیسئ زما زوی د دې دور ملک دی ملک واو ملک ته چپ شه سوځېدلې بوټه غلی شه اوس پر باندې چپونه ولګو بس که ډېره غوسه مه کوه پوزې ته کې راووته یا په جبه دې اور پورې شه که یوین ګور خو درله وشلله اوس موږ ته پیاړه مې د کور نه مشړې ستا انګور کې خپل ځای نه و ولې پکې ځای نه خو په تا کې ځای نه و زما خبرې ته غوږ کېدئ تاسو زما د خور سره وکړل څه یا لورې تړې مه شي وایي په ستړي مه شم پرېښې څه دي خور مې راکړه په سرو سترګو جاړي کور کې اوس ورله جواب ورکړه ستا د خور خپل زړه ډک شوی و ځکه په سرو سترګو جاړي زما د خور زړه نه و ډک شوي خو تا ورسره ډېر ناجایز وکړه نه ته راته دا ووایه تا ته بل ځای مېړه نه میلاوېدو چې د ما په اوښې پسې مې نښتې ما ته مېړګان ډېر میلاوېدل خو ستا اوښې ما پسې نښتې وو زه ګلپاڼه یم او ستا خور خوسې چټ ټیمګې وو وایي زما د خور پسې خو به غټ ملکانان راتلل خو مونږ نه ورکوله ستا خور پسې به غټ ملکانان راتلل خو هغه به یې صرف منګکورو یارول نه بوتله خوله ته مه خوځوه زما د خور په باره کې داسې خبرې مه کوه دا مېلمنه ده زه اوس راغلی یم که نه او دلته به زه اوسېږم چې د هغې پورې چې څو پورې مې د خور دې کور ته راوستې نه یم ته کړه شه همدلته اوسېږه او ورشه د خور هغې مرضي بړستنه کې دې سمله دلته موږ له دماغ مه خوره زمونږ سم دماغ خراب ای پوښتنې سینګورو یا پوښتنې پازه چا ورله پوښ که روټۍ ورله راواخله بس ته خواخې نور زما په زخمونو باندې مالګې مه دوړوه دا پښتو دې خدای ستا نصیب کي زه پنجابی صحیح پاسه سار دې په هغې پیالو کې چیس کړې ده هغه هم ووینځه او دې مېلمنې لم سرونه چې ډکه شي پې چې پنجابۍ که نه چې پنجابۍ بیا زه په خدمت الله پاک میلاویږي او چې ته کار نه کړې کېدو له مینې راوسې بیا تم ځه په مخه دې ښه شه بل به وکړمه زویله نو څنګه به بله وګورې زویله زه خو یم چې زه تا له مېړو وګورم او تا به پسې دې کوره رخصت کړم زه خو ځان ته کور وزګارم خدای نو بې خو بنیاد د ګورګوري وباسي هغه تیرې پلار کره خفه لاړه نو څوک هم په شړق بانګي ولګه د بانګي د لاس راته قیامت جوړ شو نه بانګي شته او نه ښه شته او نه بد شته او ګورګوره لاړه خفه اوس پکېږي څه اوس په د هغې خاندان راخوشي د هغې به پلار راخوشي د هغې به خویندې میندې راخوشي چا له به جواب ورکړم وای خلک وی دوه ښځو کې مزې دي وی یوه ښځه کې سړی کونډ دي زه په دوو ښځو کې کونډ یم په دوو ښځو کې کونډ یم نه ابۍ ته دا ماته ووایه زما دې خور تا ته دومره ګوټو بنوي درسوسولي یا لورې ښه خدمتي وه خو بس چینکیان دي که نه ښځه خو ناقصه قوم دي خیر ته پاته ده چې خپل منځ کې تو میا راغلی او چرګې باندې کړی چرګ اوس څه ته وایي لورې ته راته ووایه دا خو زه ویم که نه هغه راغلی ده او زما خور ته سلام دی د هغې زړه ته چې هغې دې کور کې وخت څنګه تېر کړی دي زما خو 2 ګنټې وشوې لیونی شوم مزګو مې کار پرېښودو یا لورې ویم دا خبرې پرېږده خو خور ته به دې ووایه چې دښمني به راله وګورې زما زوی له دښمني نشي کتلی خو دا خبره مې ته کولاو غوږونو باندې واوره زما ولې تاسو سره پیسې دولت څه سیوا دی چې تاسو 2 ښځې کوئ وړوله ویم ته دې خوله سمه خوځوه ته دې خور طرفداري کوې او زما کور رانې زما د زوی در سره غم نشته او نه در سره زما د کور شته دی ویم رالی او په دومره غلو کې چرګ باندې زما زوی ته پیاړه مې کړلې او یا لورې سلام علیکم بیبي سلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شه خورې سلام علیکم روپۍ ګوله په خیر تا زما د دې خور سره څه وکړل د کور نه دې ولې راشړلې او داسې په سرو سترګو دې راشړلې ده او څادر هم ورته نه وه پر سر کړې بوکرم هم نه وه ورکړې داسې راغلې وه د ټول مالت خلک په تماشه وو وایي چې دا څنګه راله ما ګورګوره ولې داسې سرتوره روانه ده نو دا خو ورته د پلار د کور نه دی ښودلی که نه چې سرتور سر درتله خو خپې درتله زما په دې کور کې د څه کمې ده ته راته ووایه که نه لورې شابه یې ویمه
دلربا خفه نشي ستا خور چې ده چرګې بانک او دلته زړه نه لګېده او د خاوند کور خلک په ډېرو کیسو قطارو نه پرېږدي چې په ما سخترانو دي زه په میدان کې پرېږم او دا سرتور سر درله زه په چرمونو شرمولم هغه سرتور سر نه ده راغلی خو تا چې کومه بړامبیشه بلا راوستې ده که نه دا هغې ناشړلې ده ګوره بیبي څه شوه بله څه شوه هغه خو اوده ده او دره میډم اوده ده میډم ته خورې کېنه دې هم چې مې ورکړې ده که نه چې خو مې هغې ته ویلي دي هغه خو خوله کې دوه ژبې دي زویه وای خدایا بیخ د دوو ښځو باسې د دوو ښځو بیخ وباسې خلک وایي دوه کسې وکړه وي مزې به دي پکې روپۍ ګوله زه یې لیونې کړم په کور کې څه شوه میډم اوده ده زویه هم بس اوس هغه خو په 11 بجې راپاسي یا لورې ته مخه پکېږه دا خو هر کور کې دا مسلې راځي دا به حل کېږي خو ډېره خدمتي ده زما کور ده زما ډېر خاطر کوو خو چې دا بله ښځه زمونږ کور ته راغلې ده وای خدایا مې په ژبې کې مې ګرمي کېږي وای د بلې لګتوي وای یسپوږمۍ وای یسپوږمۍ ته مرګ دی دا خو د یخنۍ میاشته کنګل پرې ته تا نن د پکې لګولې دي بس که سړیه بس کا ویم یوه خو لاړه کور ته د دې بلې د لاسه تنګه شوم اوس یې راپسې خور راغلې ده بس سړیه باوي که چېرته په دې پکې سره زما د زړه دا اور مړ شي په وړاندې مې اور بلېږي ګوره سپوږمۍ کوثر به شي بیماره به شي دا ته ځان دې څه لیونی جوړ کړه چې په ډسمبر په میاشت کې ځان ته پکې لګولې دي بس سړیه مړه دې شه ته داسې ژوند نه مې برق وخت دی خو ما پرېږده پلیز آی ایم سوري دا پکې ما ته بند نه کړي وای خدایا په لیونو مې سخت دی ما به د یخنۍ نه مړ کړي ته بار راځه مېلمنې سره لږه کښېنه بار راوځه بس که ته مې ورته ودرېږه ته یې ګادې کوپیان خوړلي وو ستا د لاسه خو زما د ستن د ټول ویښته پرېوتل خدایا په قهر د ګوپي بیخ وباسه نو په پټي کې مې ګوپیان کړلي او ټیپر مې کړلي خو همدغه به خورې که نه نو چې بې ګادې خوړلي وو نو د کمرې ور په دې کولو پرېښي وو په کمره کې مې دومره ګیس جوړ کړی وو چې لږ کال په زما زړه درز کړی وو خټاټېک پراته شوي خدایا په بې شرمه ښځه وړېدلې دا اوس څه دي د کوټې حال چې نن پر کوټو ته وایي ښځه خو د کوټې حال بار نه وایي یا چرمېدلې ده ته څه بوتو سرې یا خدای پاکه په بې شرمه خاوند ته وړېدل یم ته داسې خاوند نه خو چې د پلار په کور زړه شم او نو خاوند مې نو کړې ته خو د خاوند په نامه شرم یې کېنه ګینې اوس دې سپوږمۍ ګورې دې پکې پسې دې ځوړندوم نوره خاموشه شه او دې ښځې سره ګورې نور جنګونه کې ګورې ته خو راشه ته خو دې خوا راشه دې ښځې سره جنګونه کې زه به تر هغې پورې قلاره نه کېږم چې تر څو مې ستا دا مور نه دې کورنۍ شړلې ستا سره خو زما په ګوتې مخ راووته د ګل په شان ښایست مې ویلو شو ای بیبي دې مېلمنې سره جګړې مه کوه ها یا لورې هغې سره څوک جنګ کوي هغه سواتۍ جینۍ د تعلیم یافته څومره د عقل خبرې وکړلې خو زمونږ سپوږمۍ ده په خولې کې دوه ژبې دي دوه ژبې زه خیر دی بیبي مېلمنې سره جګړې مه کوه دا خو موږ په دې وګړله زما دې زوی جاړه مه بیبي جاړه مه چې خیر ښځې د کور به مې آباد شي دا ما به مې شي دا مور خو موږ د زه پته وه چې دوه ښځې چې کوم دی دا خو نور مور کور کې پیدا کوي لورې نو ور خو به خامخا ساتي چې اوس به مې د دې کوره څه سازېږي کور یې راله وران کړو یم په دښمنۍ به مې واړې هغه یوه خو تلې د پلار کره نو یوازې ستا کور خو مار نه دی زما کور هم خو نار شو یا لورې ته زما لور نه نو لور خو دې یم نو چې اوس خدای الله دې خیر وکړي نو امیر ګورګولی مې لور ده سپوږمۍ مې لور ده خو چې پلار کتلي دغه پلار و غرونه به څه وایي دغه د خور رالېږلې ګیلې له که دا سړي رالل نو زما هغه زوی به ورته څه وایي یا الله ته خدا ګورګوره مړه کړي وای خورې ما خو ته ورکه شوې ته له هغې حساب ناست یې ولې زما خور دې په داسې اسانه وشړله چې د هغې حق مې نه اخیستې که نه والله خو د دې ځینې قدم هم واخلي خبردار چې د هغې د حق تپوس نه کړي د دې حق په وجه خو ستا خور ما د کوره شړلې ده او که بیا دې د حق تپوس وکړه که نه چې خپله باندې کېدم په منځ دې وشلم او دومره دې راکړم لکه دا زه 400 داسې اسانه نه ده زه سواتی یم او زه پېښوری یم ته پېښوری یې خو تا زما خوږوالی لیدلی دی تریخوالی دې نه دی لیدلی واو ما ته پته لګي خو تا زما خندا لیدې ده خو تا زما وکالت نه دی لیدی زه په سپریم کورټ کې پاتې شویم او د وکیلانو نه مې ټول وکالت زده کړی دي که ته د وکیلانو سره پاتې شوې که نه نو زه د وکیلانو د چرمین سره پاتې شوې یم که په شین پالپیر مې در باندې دستخط وکړو که نه نو عمر قید به دي کمه ته به ما لا عمر قید کې او لا نه خو زه د وکیلانو سره هغې ججانو سره پاتې شوې یم که په سور بالپیر مې در باندې دستخط وکړو
نو سریاب بری پانسی کما اخ تو ما ته تم معلومه او ستا خاندانم راته معلوم دی ټوله ورځ به دې څپې کې تپلې او په 10 روپۍ به م خرڅولې هغه خلک او کو نور یې تو د شملو متراونی وړه خوله او غټې خبرې شکر وباسه چې دلته راکړ راغلی اوس راته څه ویم نه ته زما د خاندان نه څه خبرې ټول 22 ګریډ افسران دي او ستا خاندان په کمیټې کې مړه سپیره اوچتوي پروردګار عالم بیا څه غوبل دې جوړ کړی دی سپوږمۍ دا راته ووایه روپۍ ګل دا دې څه شی کړی دی دا ستا ښځه ده ما ته خو داسې ښکاري چې دا ستا ښځه نه سبب شیشه کې یا بلا دې راوستې ده یا ښځې ته دې مېلمنې نه څه غواړې مه کوه چې یو دوه درې شپې وکړي ناسته به ته ماله نوې دښمني بله ګورې بس که سړیه یو خور دی ولا کړې وه د هغې د لاسه دې خوبونه نه شو کولی اوس دې دې ته ولې پر لتوالې دې څه یا خدایا زما د اشکش توبه زه ټولو سړو ته ویم چې د دویم ښځې نوم وانخلې دا یوه ښځه مو نه کېده یوې ښځې ته لاسم خلک په اور کې ولاړ راوله پکې لاس ویمه ښځه ما درته ویلو چې ما وکړه په دروازې کې به راته ولاړ وي او یو پیرمې چې د سوټو ټاټکي شته ته په دې ګټه سر ویشتې دا خو د اول خان د غرور نه دی مشري دا د هغه د لاسه مې کور غرتې هغه راته ووي چې دویمه ښځه وکړه نو کور به دې څه شي هغه سره خو به ګورم والله که رانه په دغه چینکې یا په دغه موټر کې خلاص شي ده سره روپۍ ګله دې خبرې ته مې غوږ کېده د ما خور خو م پره کړه که نه خو دا ستا دا ښځه نه ده دا ما ته داسې ښکاري چې تا به په چا وجني ښه ولې زه بیا ولې په چا وجنم زه شکر دې پښتنه ښځه یم د خپل مېړه په کور درنه ناست یم پښتنه ته وې ته پښتنه ځان ته وې زه راغلی یم ستا کره جنګ له ګیلې له درپسې د خپلې خور دپاره او ته په ما پسې لکه د سپۍ نښتې ستا خور خو نیمچه پښتنه وه پلار دې پارامې وه مور دې قلنګې وه وې دا ته داسې ښه یې یا ښځې دا خلک په دیوالونو ولاړ دي څوک په لارو کوڅو کې واړه هغه دې په اوتکو کې ګوري جامې خو دې رانه ویستې یوه خو دې کورې کړه دې مېلمنې خو له خیال وساته که نه بس که بې عزته سړیه ته ملا په شرم پېږي ته خو یم د شرم هغه ډولې چې څومره ولې ډنګ ورکوې نو نور هم ترې فساد جوړېږي دننه شه ګورې ده دننه شه بس نوره مې ګوره د لاسه خرابېږي دننه شه خو ځمه خو ته به رانه کوټې ته هم نه راځې بار باندې پرخې تش په کومه وای اوس څوکم دې ښځې سره څوکم ښځو خو موږ لیوني کړو زاپاته ټلیفون کوم او هلا واپا زر راورسه کور کې مې یو غوبل دلته نه دی زه مې دا خور دپاره راغلی یم او کور کې سم غوبل لا سره سټارټ کړی دی زر راشه اپا یا پاپا کې لا پاتې وه تاڼېداره لا پاتې ده اوس به کېږي څه السلام علیکم وعلیکم سلام ته لا پکې پاتې وي څنګه جګړې مو کړې مورې دا به څه کېږي د دې کور نه به څه جوړېږي د دې مېلمنو ته چې ته پیالې چېتم چې ته په ګوټ کې ناست دی او نغري ته دې اور بل کړی دي او مور او لور ناست دی کور دې خیر دی چې روان شي زه مانځه ته ولاړم لورې ټول عمر مشران هغه متل خو رښتیا شوی دی که نه وایي چې غل نه تښتي نو مل دې وتښتي دا غله ده او ستا خور چې کوم هغه مل و هغه یې تښتولې ده ابۍ ما اپا ته ټلیفون کړی دی اوس به راشي ستا فیصله به اپا وکړي سړو ته خبره ویستله سړو ته مې نه دی ایستې اپا د دې کور مشره ده بیبي زاپا د خبرو زنیم ته پیشه اپا پیشه او وسره سپوږمۍ پیشه او وسره دې دا ښځه پیشي اپا له خو زه جواب نه چم ورکړی زه لاړم بار ته څه کې کښېنه که نه یا لورې دا سپوږمۍ خو ستا د لور د ستا خور چې کوم ته د ګورګورې په سر منګ وکړله د هغې بچي نه و هغې ته زما دا زوی چې کوم دی ډېر ګران و روپیا ګل وایي زما د خاوند بچي نشته دی وایي دله زه بله ښځه کوم سپوږمۍ مې پرې راوستله سمه ښځه به م وله کړې وې خانداني به م وله کړې وې پښتنه به م وله کړې وې نو تاسو خو سم دا شپول مګه راوستې ده لکه ښایسته جینۍ خو به م وله کړې وې له چای راوړم ښه چې راوړه لورې څه وکړم د چا په تندي خو یې نه لیکلي لورې کښېنه ښه دماړی رزق به م خدای پاک درکوي زما زوی ډېر پښتون دی یا خدایا په جولۍ کې مې خیر واچې خدایا د دې کوره به څه سازېږي که یو زوی مې د هغې هم راله لیونی کړی ستړې مه شې دلربا څنګه لورې په خیر رالې وایي دا خو مې عبدالغوا خور راله چې ته راغلی دې کور ته عبدالغوا خورې تړې مه شي الله دې خوشحاله که بیا څه شوه نه
تاسو په دې جنکو باندې لوبې کوئ تاسو چې نن په ګورګور غریبه دې په سرو سترګو در راوسته د هغې خور د کار راغلې ده هغه دې په سرو سترګو جوړله دا ته څنګه د دې کور خور یې مشره يا عبدالخوا خوري تراس دا وایي چې ته څه لرالې وایم زه ډېره رالم که نه چې وایي دا تاسو خو طرف د خلکو نه خطا کړی دی وایم هغه بله ښځه م کور ته وشړله او دا بله تاسو دلته دلته کېنولې ده دا ولې تا م په څه وشړله يا عبدالخوا خوري ته خو په خپله په هره خبره پوهېږي هغه خپل عمل وشړلی د کوره وړوکی چرګو ترورې په خیر علي هغه ورک شوی دی اوس دې دا باندې- څوک ده دا ولي تا خو دا مخ داسې راټولې ته جوړ چاپېره نارنج نه چوټ کړی وای نارنج بند راکړم شمشاته وایم چې ته راغلې دا بند ته نشي زغملی چې د باندې پاسه بند رااله یا پې ته د پاسه رالې نو خیر دی دا ستاسو دواړه به د خویندو سو دی نو هغه دې وشړله دا شمشتې دي چاته وي د پنځو کټو بوساړې ستا پر ویرې کې خپل ځای نه و وای د ځمکې نولیه تم د خبرو شوې زما نوم اپا د اورپې ډینجک ډینجک ځان پوهې کا واه د پی ډي اې د خزلې ډرما دا څومره بېزتي ده زما په کور کې زما کې داسې د هر ویرم وه دا هغې م سپکه خوله وه اے بدرنګي زما په خور پسې خبرې مه کوه زما خور خو ستا نه مړم غوریزه ده ها نو لکه اوس تاسو ټول ما ته برخ شوې او زما په خپل کور کې بېزتي کوې څه کې ما شړی او کم لکوې مې دې خولې له لږ وار ورکړه دې خولې له لږ وار ورکړه د خدای تعالی نیکبخت دی يا عبدالخوا خوري زه ټیم که نه زما چې دین ګور ده دا ډېره مکاره ده دا په کوم انداز کې راله نه تړي مشي نه سلام کلام نه په خیرالي نه د کور چې اوبو سد درته کړی بس ته خواږې په خپله پاسه دا ډېر عمل د لاسه دا شکل داسې راګونج شوی دی لکه په ګرمو اوبو چې واسکټ ووینځي ګوره خو څه کې زما هغه زوی ته خپېړه مې کړې وي دا به م د دې کور نه ورکوم وي دا کور ځان ته خالي کوم نو څه ورسره وکړم وایم یا کشتې بی یو خبره راته خورې کومه که نه ستا په زوی کې ځای نشته په روپۍ ګل کې ځای نشته ښځې د پیسې شلو وایم چې ښځه خلک په موټو کې راونیسي بنده کې هر څه په خاوند کې خو ستا زوی بې غیرته دی که بې غیرته نو دې به دې داسې بینې به دې کولې ویل زما خاوند ښه نر دی خو وایم ته بې غیرته ښځې چې په ټول کلي کې ګرځې ودونو پسې چېرته غم ښادي وي نو ګوتې واخلې په خپله مخ له ورومړي چپ شه مختورنې مېلمنه ده درنه ښځه ده ته ورته داسې خبرې کوې د سپک د خاندان یې که نه ولې دا په عبدالخوا خورې دقه درته ویمه کشتې بی دغه درته ویمه چې د کوم خاندان نه ښځه مضبوطه او طاقتوره او هوښیاره را واده شي هغه د بل خلکو هم کور روغ ساتي تا ته خو ما دا خبرې کولې که نه چې زه راغلی یم دقه شان خولۍ په ما پسې اچېلې وه بس که خورې د شوتل برګې پیشکې ما پسې خلمه خورې ما تا ته دا خبره کوله چې دا خپله ویره دې پرې کا چې دا خاوند قدر وکړي او دې خوا بنې سره صحیح وخت تېري هغه زمونږ خپې وي 24 ګنټې راته ترخص وي په ځمکه کې مې خښوي یا عبدالخوا خورې ټوله غلطي زما ده هغه زوی ماته ګران دی زه ورته ګران یم زما د خاطره په دوی باندې چوکان نه ږدي ډانګ ګینې که دوی باندې یو ګنټه خواري وکړه که نه او دا سر سر یې پیو دا به داسې غلي ناست دي ځان یې خوږې هغه چا وي چې څوک یې پېژني نه ما ته دې خو دلته لږ چون نارېږي چې دې کور یې لپاره کوم وایم یا خورې خفه کېږه مه ته پې د پاسه بن راغلې د باندې نه راغلې تا پې خپې ږدلي دي نو چې تا پې خپې ږدلي دي نو ته بیا یو پوټې سړه چلېږه داسې توده مه خوره انټرت ما پې خپې ایښي خو ما ته خو روپۍ ګل شنه باغونه خوله چې زما ګاډي دي بنګلې مې دي او ما ته ستا غوندې د ایجوکیټډ جینۍ ضرورت دی چې زور پسې د خپل مال خال ولیکم که ما ته دومره پته لګېده چې د بله ښځه شته نو قسم دې که زه ولدې کور ته م راغلی وم خوله سمه خوځه وه اووې خلک خو چې دا مشران چې لاړ شي او د کور معلومات کوي چې هلک څه کار کوي څنګه پټي مټي شته کو نو بله ښځه شته کو نو خو په خپل کور والا بوج وي او زما په اوښې باندې ورتین کولې بس که ما چې کله د روپۍ ګل نه تپوس کو نو هغه ما ته وایي چې زما بله ښځه نشته که ما ته دومره پته لګېده چې د بله ښځه شته نو ما دې ته واده د غاړه نه کېغوسته چپکا ما ته معلومه وي په کور کې بوج وي ځکه خو زما په اوښې ورتین کولې یو ما ته خو معلومه ته مې چې تم په مور او پلار بوجې اوس ته دې له رالیږي که چېرته هغې پرېغوسته او تا پې نکاح په تو تړله الله دې نه کړي په دې کور کې خو زه تاسو 2 غنټو کې لیونی کړم نو چې دې کور ته راشم نو زه په کار باندې خلک کېدای شي چې زمونږ د کور په بانه راځي او په لاره کې ځان له چاته بندوبست ته میړه کې مېلمنه ده مېلمنه ده سپکې ډسې عبدالخوا زه زما غیساخان دوکاندار نه تا له سره وړم ماته پته د وړوکویل نه ستا میانچې خوښې دي خو دې ته لږ نصیحت وکړه پوهه کړه چې زموږ په دور کې به 2 ګونو څنګه د خویندو په شان وخت تېرو یو پلیټ ته به کېناستې ته یو کور خدمت بیا کوو
ویم داسې چل دی پوهه کنه که نه هغه ویم نه داسې چل دی کنه خوري خفه کېږم په دې ښځې برقه راواله او دا فیصله به بیا په عدالتونو په تاڼو باندې کوو او را چې دا خپله ښځه م راولې او کرام نه وسته د دې نه به ګورې لوی جنجال جوړ شي زما روپیا ګل دوی چې کم دی که نه هغه د خلکو فیصلې کوي خو د خپل کور فیصله ټول عمر چې امیر خپلې سپلیش لیدلي دا فیصله به هغه کوي ویم داسې چل دی خفه کېږم خوري پېښ شوې زه به دا ښځه ځان سره بوزم او باقي زه پیشه او زما کار پیشه ځکه چې زما نوم اپا ارپې ډینجق ډینجق دی خورې څادر دې راواله زراخم خدای سپوږمۍ ته یو خبره کوم سپوږمۍ دا خوشحالېږم چې دا کور به راته پرېږدي کو نن یم کو سبا یي خور به مې واپس د دې کور ته راولم پوه شوې او که نه زه خو اوس ځم دا پاپه خوله ګلې زه خو هېڅکله هم نه تلم ما ښه ټیک راغوښته بس درپسې خپله زبر ځه اپا دې بوزي بیا به چاته د مړي سلویختي کیري چې خلواله دې بوزي وای شابسې لورې ښایسته خبرې دې وکړې دا کور یوازې د دې نه دی غم زموږ لور ته د ګورګورې خو چې زوی مې راشي که نه ویه کوم یې دا فیصله بلکې نن دی سبا ته نه پرېږدم وای الله دې خو به څه اوسنۍ ښځې په سر لوبټې قدرې نه را چې زموږ وخت کې به ښځو لوبټې په سر راواچولې وي باندې وي شیطان پکې میتیادې کوي اوس ښځو له شیطان په خولې کې میتیادې کوي راځه چې ځو